بیا له جنتي منظرو سره کونړ عمومي غټ مابس خوږی او داسې پورته د اسماره پورې د جلاله پورې دا د شینواري دغه ده الله خاوره ده او د شینواري او د دې ولسوالۍ مربوط ده د شیګل د ولسوالۍ دا څلور وروڼه دي ادرمخیل دی شبرخیل دی او ایلافزی دی او سلیمان خیل دی او دغه جنتي وطن منظرې به هم تاسې وګورو هم به موږ ذهني سکون ترلاسه کړو. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راترک روغ یاست او د صحت او عافیت جامې به پر تن لرئ. یو ځل بیا اظهار سلارځی ستاسې په درانه چوپړ کې او درنو لیدونکو دا ځل بیا له جنتي منظرو سره او د جنتي وطن د دغه ډول ښکلاګانو سره. درنو لیدونکو دا چې موږ په تیرو وختونو کې د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ او د بر شیګل درې لچی سیمې ته راغلي وو. اوس هم دغه لچی سیمه کې ولاړ یم او غواړم نن نو لچی سیمه کې خو موږ ته به ډېرې خپرونې کړي دي. نن نو د لچی سیمې څخه بره ځو شینګس درې ته. شینګش کې به ستاسې لپاره د جنتي وطن منظرې او همدغه راز د شینګش د خلکو دودونه، رواجونه او کلتورونه راخلو. نو له تاسو مو هیله دا ده تر پایه راسره مل پاتې شئ. نن درته د یو داسې جنتي وطن منظرې وړاندې کوم چې په لیدو بیا تاسې ډېر زیات خوښ شئ. ملتیا مو وکړئ.
دوستانو بیا هم ستړي مشئ جنتي وطن دی او دغه د جنتي وطن هوا یو ځانګړی سکون لري. یو کاکا جان مې تر څنګ ولاړ دی چې دی نو د شیګل اوسېدونکی دی او نه یوازې دا چې د شینګش درې معلومات به راکوي بلکې د بر شیګل دره چې ده د دې ټولې درې معلومات به راکوي. کاکا جانه لومړی خو کونړ ټي وي ته ستړي مشئ. السلام علیکم وروره ښه صحت دې ښه دی جوړ یې ډېره زیاته مننه. مهرباني ستاسو په راتګ باندې خوشحاله شوم کور مو ودان سلامت اوسئ. ستاسو د معلوماتو نه هم مننه کوم. ډېره مننه. ته معلومات درکړم. شیګل خاوره چې دا په غټو کې په شینواري باندې مشهوره ده په غټه کې او بیا د هغه نه وروسته دا څلور وروڼه دي درمخیل دی شبرخیل دی او هلالزی دی او سلیمان خیل دی. دا دوه وروڼه چې دي دا ښکته پاتې دي چې د کونړ عمومي غټ مابس خوړګۍ او داسې پورته د اسماره پورې د جلاله پورې دا د شینواري دغه ده الله خاوره ده او د شینواري او د دې ولسوالۍ مربوط ده د شیګل د ولسوالۍ مربوط ده. د هغه نه وروسته بیا دلته دغه دوه وروڼه کوز پاتې شوي دي او دا دوه وروڼه بر راغلي هلالزی او سلیمان خیل دلته راغلي دي او بیا دلته په وړو سره بیا تقسیم شوي دي. بیا ډېر قومونه اوس دغه شوي دي د زمین کې پیدا شوي دي. هغه څلور وروڼو نه اوس قومونه جوړ شوي او قومونو نه بیا نورې وړې قبیلې او خلک جوړ شوي دي چې هغه هلالزی ته ویل کېږي او سلیمان خیلو ته ویل کېږي او بیا په دې کې بیا نورې وړې کورنۍ هم ډېرې موجود دي او بیا د نورو ځایونو نه هم دلته خلک راغلي دي. په وخت د تېرېدو سره هغوی ځان ته بیا دغه دي هغه بیا شینواري غټ کلي بیا لري دغه ښکته خو ښکته دي او دا پورته چې دي نو شینګورګل باندې او چاکوړی شینګورګل او لچې او غټ عمومي کلی لچې په دغه د تقریبا 3-4 جوماته لري او د هغه نه بیا پورته درې دي لکه د اولنۍ دره د شینګش دره شوله چې موږ او تاسو ته اوس راغلي دا اولنۍ دره او دا یې اولنۍ دره ده او دې شا طرفه بیا دغه د سمالام راځي هغه هم ډېره غټه دره ده چې د سر سره د هغه بریدونه دا د بر شیګل دره چې ورته وایي دا خصوصا هم د دې ټولو درو یو نوم بر شیګل دی خو نه بر شیګل بیا ځانګړې دره ده. دا هغه خلک چې اوس راغلي دي د نورو ځایونو نه او هغه داسې د شینواري په قومیت کې ورسره داخل نه دي هغه خلک هغوی ته بره دره وایي نوم یې فیضان دا یې فیضانه نه اوس د انقلاب نه وروسته یې کیری د هلکانه دغه چې راغلی دی دا وخت راغلی دې وخت کې که نه دا ټوله د هماغه ځای نه چې ما تا ته وویلې چې د کونړ ولایت د عمومي مابست نه نیولې تر سپینو سرونو پورې دا ټوله الله خاوره ده دا د شینوارو یعنی په ټول شیګل ولسوالۍ کې خصوصا د شینوارو قوم ژوند کوي په لویه کې بل قوم نشته باشندې شینواري دي. لوی قوم دا دی. ډېره مننه. دا راته ووایه کاکا جانه چې د دې سیمې د ټول شیګل خبره به وکړو ځکه ټول یو رسم و رواجونه او ټول کلتور به یو وي که نه نو دا به راته ووایي چې په ښادیو کې غمونو کې همدغه راز په نورو مراسمو کې د دې خلکو رواجونه څه وي؟ ښادیو کې هم ښه رواجونه لري یو بل پسې ورځي جوابونه سره یو بل ته وایي تپوسونه یو بل بیا کېناستلې هم ډېر ښه مناسب ته ورباندې دي او غم کې هم د ډېرو لرو ځایونو نه خلک راځي او هغوی په یو ځای د مړي جنازې کوي بیا د کور والا سره خپلوان پاتې کېږي هلته سره وخت تېروي هلته سره شپې کوي هلته فاتحاګانو کې ډېره مننه کاکا جانه. او که دا راته ووایې په وروستیو کې چې د ورور مسله دلته څه ډول ده؟ دا د نورو ولایتونو په شکل باندې دا نه دی چې پیسې واخلي د شینواري قوم خلک چې دي اکثره پیسې نه اخلي د خورې لور دپاره سره ټاکل دي 3 تولې 2 تولې د 1 تولې نه کم نه یو 4 تولې 15 تولې پورې هغه مغه خاون کور ته وړي او هغه د څومره چې وس او توان ډېره مننه سلامت اوسئ. مننه سره لیدونکو
دا داسې ښایستونه لري او دا ځای واقعیت هم ډېر ښکلي رواجونه لري او د دې ځای ډېر میلمه دوسته خلک دی په اصطلاح. دا چې خپرونې ډېرې اوږدېږي نو طبعا د دغه ځای خپرونې به موږ 2 یا 3 برخې کوو او په برخو به یې ویشو، تاسې سره به یې په 2مه 3مه ورځ شریکوو. نو تاسې را سره په همدغه زموږ د شیګل ولسوالۍ په سفر کې ملتیا وکړئ. په باور وکړئ نن درته یوه داسې خپرونې لرمه چې ما به هم په کونړ ټي وي کې تر اوسه داسې خوندورې خپرونې نه وي کړي، ځکه چې ډېر جنتي وطن ته راغلی یم او دغه جنتي وطن منظرې به هم به تاسې وګورو، هم به موږ ذهني سکون ترلاسه کړو. ملتیا را سره وکړو. ستړی مشي تم ستړی مشي. څنګه تک په اوچت اواز وغږېږه. څنګه ته څنګه نوم دې څه دی؟ کفایت در کوم ځای؟ شینګش. او ته نوم دې څه دی؟ بلال او کفایت چیرته تللی وی؟ چیرته تللی وی باره؟ خبر هم کور دی دې ځای نمبره کورونه شته؟ ها اوس دکان ته ځئ؟ دکان هم خپل دی که نه سودا راوړئ؟ ها مکتب ویوئ؟ څوم سیم کې؟ دلته څومه پورې مکتب دی؟ 6 نه بره نشته؟ ها نور خو ښې وی که نه؟ ځئ په مخه